همدای کولای شي چې افغانان په علم او پوهه سمبال کړي. همدای کولای شي ښه پوهنتونونه جوړ کړي. همدای کولای شي زموږ اقتصاد پیاوړی کړي. همدای کولای شي ښځو ته په حکومت کې برخه ورکړي. همدا کولای شي چې امنیت راولي. همدای کولای شي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. همدا کولای شي چې موږ ته سوله راوړي. همدای کولای شي چې اقتصاد موږ ته پیاوړی کړي. همدای کولای شي زموږ معدنونه استخراج کړي. ګرانو وطنوالو، ډېرې وعدې مې در سره عملي کړي. واک راکړئ چې ټولې وعدې مې در سره عملي کړي. موږ د زورواکو او قانون ماتونکو سره معامله نه کوو.